أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما آمين. إن شاء الله ننبو سورة أنعام آيات نمبر يوصل أو ودر شموايو 137. الله تعالی دې وینا حق ادا کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې موږ تاسو ټول په دې قرآن پوي کړي او الله تعالی دې موږ ته عمل کولو توفیق راکړي. آمین. د مشرکینو د هغې د ځان نه جوړ کړي شوي دین الله تعالی ښایي چې دا دوی څنګه ځان نه جوړ کړی دی. په خپل خیال کې څه حصه د خپلو مالونو او د چارپایانو الله دپاره مقرر کړي او څه د خپلو بوتانو دپاره یا د خپلو باباګانو دپاره، او بیا بل ظلم دا کوي چې هغه مشرکه هغه چې کوم دي د دوی د الله نه علاوه نور معبودان هغه الله سره شریک کی او بیا د هغې حصه الله ته نه رسي، د الله حصه هغې ته ورکوي. اوس الله تعالی د دې وجوهات بیانوي چې دا دوی داسې ولې کوي او څه کوي او ولې کوي. مزید الله تعالی بیانوي چې دا مزید څه کوي او بیا دا کوي دوی ولې، د دې غلطه عقیده څه ده. نو الله فرمایي چې وکذالک او همدارنګې زینا خیسته کړی دی لکثیرن ډیرو من المشرکین د مشرکانو نه قتل اولادهم مړکول د دوی د بچو د اولاد، شرکاهم د دوی شریکانو، د دوی شریکانو دوی ته د اولاد قتل کول خیسته کړي دي ځکه دوی خپل بچي مړ کوي. څه دپاره؟ د خپلو معبودانو دپاره، د الله نه علاوه د قبرونو د بوتانو د پیرانو د منجورانو وغیره دوی دپاره. ولې کوي داسې؟ وجه څه ده؟ لیردوهم دې دپاره چې برباد کړي دوی، تباه کړي دوی، ځکه چې اولاد قتل شي ختم شي او عقیده یې خراب شي او هغه نه علاوه آخرت یې تباه او برباد شي، دنیا هم تباه شي آخرت هم تباه شي. او بیا ولیلبسو او دې دپاره چې ګډ وډ کی علیهم په دوی باندې دینهم دین د دوی، یعنی عقیده هم تباه کړه، بچیم لاړل، آخرت هم خراب شو او عقیده ورسره خراب شو، تباه او برباد شول او دین هم ګډ وډ شو. نیکۍ په بنیاد باندې غلط کار کوي. دا د خپل زړه کې دا وایي چې کني موږ دا ښه کار کوو، د نیکۍ کار کوو. صورت حال بداو د دې ډیر مختلف صورتونه او زمونږ په دې معاشرې کې هم دي. لکه مثلا دی به ویلي چې که زما لس زمن پیدا شو نو یو زوی به زه د خپل بوت یا د خپل د بابا سه یا د هغې په نوم باندې زه ذبح کوم او بیا به باقاعده مړکو عللولو به او هغې ته به ورکو، یا به د هغې په نوم باندې آزاد پرېښودو، منجورانو ته به ورکو. د نن سبا هم کوي باباګانو په نوم باندې هلکان آزاد کیږي، به هلته منجورانو ته حواله کړي او منجوران به ترې نه غلطې فایدې اخلي. یا خپلې لوڼې پیغلې یا جنکیانې هغه دي د بوتانو د قبرونو منجورانو ته ورکي او هغې بیا د غلط استعمال کوي. د هغې دا اوس هم کېږي په دې معاشرې کې، خلک کوي باقاعده داسې او بیا هغه ټول عمر د هغې خدمتګاران وي. که تاسو وګو خیال وي بعضې پیرانو سره د شیخان چې موږ علاقې کې خلک ورته وایي هغو سره د ښایسته ښایسته هلکان وي او هغې خدمت کوي، هغې ورته چاپي کوي، ټوله شپه ورته ناست وي، د خپې هم ورته چپې کوي، نور څښاک کارونه ګندګیانې د دې ټولو د ګندګي نه دا خلک ډک دي، ګنده دي، هر قسم څښا دي. دا نو دا دوی کوي او دا ولې کوي؟ دا ورته شیطان خسته کړي دي د دې د مشرکانو، ځکه چې مشرکانو په ذهن کې دا خبره دوی ته شیطان اچولې ده او دوی وایي چې دا مونږ ګنې ډېر ښه کار کوو او دې په ذریعې سره مونږ الله راضي کوو. او بیا په زیارتونو کې خپل مال وغیره دام کی دي او دام په تبا کوي او هغلته تعمیرات هم کوي او جماعت هم پکې جوړوي، جماعت پکې جوړوي، جماعت حالان کې قبر سره خوا کې مونږ نه کېږي او دې هلته جماعت جوړوي، د الله په نوم یې جوړوي، همداسې دیګونه پخوي، دیګونه تقسیموي. دا ولې کوي دوی؟ دا شیطان دی په زړه کې اچولې ده چې کنه دا مونږ ښه کار کوو. غلط کار نیکۍ په بنیاد باندې کوي، غلط کار نه کوي. دا مونږ چې د 12 ربیع الاول مناوو، د محرم مناوو، دا ولې مناوو؟ دا شیطان مونږ ته خسته کړي ده زمونږ د خلکو ته، خپل ځان په خپله په چاقوانو وها وینه تویوه او شیطان ورته خسته کړي ده او خپل ملیانو ورته دا ویلي دي چې کنه دا ځانونه چې تاسو وهئ او دا وینې چې تاسو نه تویږي نو دغه وینې به تاسو ته قیامت کې کورونه او بنګلې او دا به درکوي او دې باندې امام حسین راضي کیږي. او دین ورته څنګه ګډوډوي؟ مثال د ابراهیم علیه السلام ورکوي چې ولې ابراهیم علیه السلام خپل زوی نه و ذبح کړی؟ نو هغه ته خو الله ویلي
نو دلته هغه به زبم نه وکړ الله خو هغه نه بچ کو د لپاره چې تاسو صرف قرباني الله قتل چې تکای کنه کوي نو دا داسې غلط دیني ځانه جوړ کړي دینن تبا بچیم تبا دنیام تبا اخرتم تبا او د دې نورم ډیر مثالونه دي لکه مثلا لونی به مړکولې د لپاره چې سبب زدا لور به چاته ور کومه نو بیا بس شرمېږم په او هم د غرنګي د غریبۍ د وجنه د خاندانی منصوبه بندي کول بچی نه راوړل ځکه چې دی بیا خوري څه الله باندې خو توکل شته نه الله باندې خو اعتماد شته نه دی ته بیا مزدوري څوکي دی ته بیا پیسې څوک ورکي دلته خو زموږ ځمکه نشته او کاروبار نشته خو دا بیا سکیږي الله باندې توکل نشته نو ځکه دوی داسې کوي نو یو دا دریم چې هغه کې لکه دی کې زموږ د معاشرم خ پوره هغه د انخته ده پکې خاندانی منصوبه باندې او سب کېږي او سب حالان کې الله تعالی د وخت سره سره چې کومره اضافي فصل او اضافي شیونه پیدا کړل د مخکې تیل چرته مخکې ګیس چرته مخکې دومره د زراعت او د کیتی باړي ترقی چرته و خو دلته الله تعالی انسانان زیاتوي الله تعالی ورته وسایل زیاتوي خو انسان خو بس ناشکر هم دی او ځان ته باندې جوړي دا به د دوی دویمه طریقه په دې کې زمونږ د معاشرم خ پوره انوالو د پکې او حکومتونه سرپرستیانه کوي او دریم باقاعده د بوتانو په نوم باندې باباګانو په نوم باندې علالول مړکول به چې دا موږ کې نه کار کوو ډیرو زینو کې بداسم کې دل چې دریاب براتلو ناغه دریاب کې بده د عقیده و چې و جنې ځوان ورته علاله کې او پکې وي غورځي یا هم سي روغه پکې ورو غورځي دا بیا بنديږي دا بیا ختميږي وغیرہ وغیرہ دا سينور بکواسات ځان جوړ کړي شوی دین نو الله فرمایي چې ولو شاء الله ما فعلوه کله الله خو خوي دا کار به دو کړي نه وي الله باندې په زور نشي کولای الله باندې په زور منه کړی وي الله په زور منه کولای شول خو الله زور نه کوي ځکه چې الله سوره بقره کې دا قاعده بیان کړې ده چې لا اکراه فی الدین دین کې زور سختی نشته ما بیان وکړو قرآن ذریعہ سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ذریعہ سره هم د غرنګي مخکینی کتابونو ذریعہ سره پیغمبرانو ذریعہ سره منی ګټه د خپل ده نه منی تباکی کې په خپل نو الله فرمایي چې ما منه نکړل فزرهم نو تی پریک دوا دوی و ما یفترون هغه چې دوی جوړ دروغ جوړي پرې د چې دوی تباشي دغه سي دا د الله تعالی نه منه کول دا د د تباہی او د بربادي ذریعہ ده دا کله تاسو خپل پلاران یا تاسو بچی پلار خپل بچو ته نصیحت کوي کله چې د پلاری بچونه مایوس شي بیا ورته نصیحت پریک دي خبري پری دي غصې پری دي ځکه چې اسیم نه مني پرې د چې هلاک شي پرې چې تباشي چې نه مني زو سو کما همدغه رنګ دا یو مثال می تاسو ته درکو چې عقل انسان منینا یا په خپل نه فرمانیانو باندې اختوي نو بیا الله پریک دی بلکې د الله دام قانون دی چې دنیا ورته ډیره ورکی او ځکه ورته ورکی پرې چې دغه هلاک شي خطباشي لکه ګډ د اخستوي الله لولو ته او په پټي کې ته فصل کې کلاو پرې د دې لپاره چې خص سورب شي او خط تیار شي چې بیا غوخه ډیره مزناک شي الله تعالی دې ممتاز داسې حالت نه بچو ساتي نو وکذالک اومدارنګي زینا خسته کړه دې لکثیرن ډیرو د پاره من المشرکین د مشرکانو نه قتل اولادهم وجلد بچو خپل اولاد خپل شرکاهم د دې شریکانو لیردوهم د لپاره چې هلاک کی دوی برباد کی دوی تباہ کی دوی وليلبسو او د لپاره چې ګډ وډ کی علیهم په دوی باندې دینهم دین د دی ولو شاء الله کچیر د خوښ د الله ما فعلوه نو دا کار به کړي نه وي فزرهم نو پرېګ د دوی یعنی الله پرې خو دي تیم پرې دوا پرې د چې هلاک شي وما یفترون او هغه څه چې دوی جوړي دروغ دا پرې د چې کوي داسې د هلاکت د پاره